چوربته یې راخیسته ده چې په دې کې به کوم عیب وي، په دا کې به کوم عیب وي، په دې کې به کومه کمزوري. انسان په کار دی چې د خلکو د عیبو بجا پر خپلو عیبو یې نظر سي، چې زه په خپله تر عیبو تر دغه ځایه ډوب یم. په ما کې بې شماره خامیانې دي، کمزورۍ دي، هر شی د ځان دپاره خوښ. ممزرما ګرد دی زما، یعنې خپل ځان یې په یاتې صرف او صرف ځان خوښوي. علما کرام لیکي چې درې شیان، درې خصلتونه دا د انسانانو په زړو کې نفرت اچي. یو عیب جویي، چې د خلکو په عیبو پسې ګرځي. چوربته یې راخیسته ده چې په دې کې به کوم عیب وي، په دا کې به کوم عیب وي، په دې کې به کومه کمزوري. دا عیب جویي چې څوک کوي دا د خلکو په زړو کې نفرت اچي، د خلکو نفرت ځین کېږي. انسان په کار دی چې د خلکو د عیبو بجا پر خپلو عیبو یې نظر سي، چې زه په خپله تر عیبو تر دغه ځایه ډوب یم. په ما کې بې شماره خامیانې دي، کمزورۍ دي، او زه د خلکو په عیبو پسې ګرځم. دا د خلکو عیبونه لټول دا د انسانانو په زړو کې نفرت اچي. دویم خودپسندي، چې انسان خودپسند دی، هر شی د ځان دپاره خوښ. ممزرما ګرد دی زما، یعنې خپل ځان یې په یاتې صرف او صرف ځان خوښوي. د ده محنت تګ او دو صرف او صرف د ځان دپاره. دا خودپسندي، دا ځان خوښي، دا چې په کم چا کې له دا سره د خلکو نه لګېږي. په کار د انسان نیت وکړي په دنیا کې چې زه به د الله د مخلوق ته نفع رسوم، د ځان بجای د الله و مخلوق ته به نفع رسوم. او دریم ریاکاري، له ریاکاره سړي څخه سره د خلکو نه لګېږي. دا د خلکو په زړو کې نفرت اچي چې د دکاوې دپاره اعمال کوي. په کار دی عمل صرف او صرف د رب دپاره، که معمولي عملي که لوی عملي، دا اعمال صرف او صرف د رب دپاره. او علما کرام لیکي چې درې خصلتونه دا د خلکو په زړو کې محبت اچي. هغه کې یو ښه اخلاق، پاکیزه اخلاق. خلک پیسې خرڅوي، خپل حیثیتونه خرڅوي، مال او دولت خرڅوي، د دې دپاره چې د خلکو په زړو کې اهمیت پیدا کړم، قدر پیدا کړم. لیکن علما کرام لیکي چې سړی ښه اخلاق، پاکیزه اخلاق دا په ځان کې پیدا کړي. دا ښه اخلاق دا د خلکو په زړو کې محبت اچي. دویم اخلاص، چې سړی د الله والی، اعمال یې د رب دپاره، په زړه کې اخلاص پیدا کړي چې زه به هر عمل چې کوم د دې دپاره بیا کوم چې زما رب له ما راضي سي. او دریم تواضع او عاجزي، چې څومره انسان تواضع کوي، څومره انسان عاجزي کوي، څومره انسان خاکساري کوي، په تواضع او په عاجزي سره دا د انسانانو په زړو کې محبت لویږي.